السلام علیکم قدرمنو. د افغانستان زابل ولایت واقع تحصیل د چې پاکي او ماشوم د برمې په بور کې ولوېدل، په برمه کې ولوېدل او بیا تقریبا 3 ورځې بعد مړی راوکښی. پرون وړمه ورځ په پښین خدو خانزۍ کې بل ماشوم مدثر نمیر د 3 کلو دی، هغه هم د برمې بور ته لوېدلی، برمې ته لوېدلی چې تر اوسه پورې مړی نه دی راختلی. نو زه دا خواست کوم له ټولو پښتنو څخه چې باید که هر ځای د برمې بور وي باید د هغه سر پټ سي. دغه زما شاته هم یو بور دی، زما شاته یو بور دی چې په دې کې یو ماشوم په اسانه لوېدلی سوای او دا ماشومان هم ولاړ دي. دا ما په دې درته وکړی چې تاسې اویرنس واخلئ، تاسو ته موږ معلومات درکړو چې دا ډېر خطرناکه دی. هر ځای که په کلي کور کې په مځکه کې بور وي باید د هغه خوله وتړل سي. باید چې سر یې دا رقم وتړل سي لې خوا راسه. باید دغه رقم یې سر وتړل سي. ماشومان باید چې سر یې نه لوېږي، باید ماشومان ځینې وساتل